او نورو نړیوالو مهمو خبرونو په اړه چې د افغانستان نه خپریږي د انټرنیشنل دیموکراسۍ د مؤسسې یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې د افغانستان 33 سلنه خلک په دې باور دي چې هیواد یې په سم مسیر په حرکت کې دی او 15% کې رایې ورکوونکي به په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. نظر پوښتنه چې نن خپره شوې ده څرګندوي چې د تیرو 15 کلونو په پرتله 81 سلنه نظر ورکوونکو د اقتصاد د ښه کېدو یادونه کړې ده. 48 سلنه خلکو د امنیت خپله ستره ستونزه یاده کړې ده. 19 سلنه وایي چې اقتصاد کمزوری دی او 18 سلنه خلکو د بیکارۍ شکایت کړی دی. په دې نظر سنجونه کې د ټاکنو پر مهال باندې د امنیت په هکله ویل شوي دي چې 40 سلنه خلک نه پوهیږي چې څه به وشي. 10 سلنه وایي وضع به ښه او 18 سلنه نور به وایي چې یو څه به ښه وسي. سروې ښیي چې کله چیرته په ټاکنو کې د ښځو ونډه کمه شي نو 80% کې به یې ناامني علت وي. 51% کې وایي چې کمه آګاهي به یې علت شي. 15% کې وایي چې کورنۍ به یې اجازه ورنکړي او 48% کې وایي چې کیدای شي د رایې مرکزونو ته ورته د تلو زمینه نه وي مساعده شوې. د دې سروې 92 سلنه نظر ورکوونکو ویلي دي چې ښځې حق لري په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل نومونه ورته ثبت کړي. کله مو چې د ځواب ورکوونکو څخه پوښتنه وکړه چې آیا د 1993 کال په ټاکنو کې ګډون کوئ او رایه ورکوئ، ځواب داسې و. یعنی 85% کې خلک وایي چې موږ د 1993 کال په ټاکنو کې ګډون کوو، تنها 8% کې وایي چې ګډون نه کوو. د سروې د دیموکراسۍ انټرنیشنل په نوم باندې مؤسسې د یوې افغاني مؤسسې سافت پاور سولوشن په همکارۍ باندې د 2.5 خلکو سره د مرکو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 115 ولسوالیو کې د 9 ورځو په موده کې او د 115 کارکوونکو په ماموریت ترتیب کړې وه.